السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو مینوالو، تاسو اس کیو ټیک چینل ګورئ. یو ځل بیا ستاسو ورور صدام حسین د اس کیو ټیک چینل لپاره ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. ګرانو مینوالو، زه نن تاسو ته یو داسې اپلیکیشن درښایم چې په هغه کې تاسو کولی شئ خپل ورځمره، میاشتنی او کلنی مصرف مو ډېر په اسانۍ سره معلوم کړئ او د هغه یاداشت ولرئ چې هغه دغه اپلیکیشن دی مصارف په نوم، چې ډېر اسانه دی. کولی شئ تاسو مثال پلی سټور کې صرف مصارف ولیکئ هم پیدا شي او لینک به هم زه د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړم. دوستانو په دغه کې دا یو ډېر خوبي لري او ما دا چې ولید او د دې کور ودان وي، هغه چا چې دا جوړ کړی دی نو افغاني دی، افغانستان کوم هلک جوړ کړی چې دلته تاسو به کتل چې تاسو درښایم اباوټ کې چې چا جوړ کړی هر څه دغه شته. ډېر دوستانو ډېر ګټور اپلیکیشن دی. مثال موږ داسې ډېر وخت کې ځینې بعضې وختونه ډېر ګیج کېږو که نه، مثال ما سره خو 10,000 روپۍ وي، ما دا څه شی واخیستل چې ما نه دا اوس 2,000 راسره دي، 3,000 راسره دي. نو د دې لپاره چې اندېښنه مو نه وي، په کومه ورځ چې مثال یو شی سودا مو واخیستله، خرید مو کړ، هغه په دغه کې ثبت کړئ او اخر په میاشت کې تاسو ډېر کولی شئ په اسانۍ سره یو چا ته قناعت ورکړئ. یا څنګه مثال د کور سرپرست هستئ، حتما پلار مو وایي مثال ما 20,000 درکړي، تا څه کړې یا تا څنګه وکړې، نو کولی شئ ډېر په اسانۍ قناعت ورکړئ. مثال نن د نن ورځې چې دی مثال ما 10,000 مصرف کړي، لیکن قیمت یو شی مې واخله، قیمت 100 روپۍ مصرف شي، 200 چیش دپاره مصرف شي، برای چی مصرف شده. په دغه ځای کې به تاسو چې همغه شی به ولیکئ. مثال یا زه لیکم کرایه خانه مې ورکړې ده، مثال که نه کور کرایه مې ورکړې ده، هر شی چې وي دا به ذخیره شي. دوستانو ګورئ تاسو ته وایي ثبت شد که نه، همدغسې نور ډېر زیات کولی شئ. هر میاشت ګوره سره حمل ثور جوزا سره دا اوس هود کې لګیا یم، چېرته حمل کې ما همداسې مصرف کړي د یو کال بودیجه هم مثال چې ما مصرف کړي، نو کولی شم صرف په همغه میاشت کې زه کلیک وکړم، وګورم چې دلته ما څه شی مصرف کړي، څه لپاره مې کړي دي. مثال دوی کې ما د اپلیکیشن نوی دی نه مې دي کړي، مثال اوس هود کې لګیا یم، هود کې دواړه هود کې تاسو ته به څه وکړي ټول هغه مثال کرایه دا که نه څه چې دی په دغه ورځ باندې دومره روپۍ د دې لپاره ډېر ښایسته اپلیکیشن دوستانو. بل چې دی بله خوبي دا لري دوستانو، درباره دغه سړي جوړ کړی بیا خپله یې وګورئ، نمبر هر څه یې ورکړي، ډېر کور دی ودان وي ورته دوستانو. بل درآمد دی، مثال تاسو څه درآمد لرئ د ورځې یا د میاشتې، تاسو درآمد لرئ، مثال کوم ځای نه پیسې تاسو پلار درکړې، ورور درکړې، دومره روپۍ ورور راکړې که نه، کوم ځای کې مقدار پوه مثال 2,000 روپۍ ما ته ورور راکړې چې کور کې مصرف کا، جزیات چا راکړې، کور راکړې. دوستانو ما د مخکې یادونه وکړه، دلته څوک مزاحم پیدا شو، هغه مې بېرته ویډیو پیوز کړه ودروله. او لیست درآمد په دغه کې دوستانو مثال ما ته ورور 2,000 روپۍ راکړې، څه په باره کې راکړې چې کور کې خرچ کړې، مثال کور خرچ دپاره راکړې، څه لپاره جزیات پول یا څه لپاره درآمد پول کوم چا درکړې، څرنګه یې درکړې، دلته هم صرف کولی شئ. دوستانو ډېر ښایسته اپلیکیشن دی، درسره انسټال یې کړئ او ستاسو په ورځمري ژوند کې ډېر تاسو سره کومک کولی شي. او مخکې به خلکو واړه کتابچې ځان سره ګرځول چې هغه یاداشت دپاره، اوس دا تاسو تلیفون حتما چې تلیفون لاس کې لرئ نو دې ته ضرورت شته، دا انسټال کړئ او خوند ترې واخلئ او استفاده ترې وکړئ. دوستانو بیا هم یادوري کوم که چېرته تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د زنګ نښان ووهئ. دوستانو چې کله تاسو زموږ ویډیو لایک کړئ او موږ ته کمنټ وکړئ او موږ ته یعنې ډېر خوښي را بخښئ دوستانو، موږ په آینده کې چې بله ویډیو جوړو تاسو ته به ډېر په شوق او ذوق سره بیا تاسو ته ویډیو جوړو. دوستانو تاسو که همداسې مړاوي یاستئ، موږ درته خواري کوو ویډیو جوړوو، تاسو نه لایک شته نه کمنټ شته، صرف واچ ویډیو ګورئ او خلاص. ویډیو دوستانو درسره لایک کړئ، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې موږ په ډېر خوشحالۍ او ډېر په یعنې خوښۍ سره تاسو ته بل ویډیو جوړ کړو، یعنې موږ ته یو احساس راکوي. دوستانو ښه وخت ولرئ، موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. بای د الله په امان.